استاده د یوې نجلۍ سره مې ډېره زیاته مینه او محبت ده، اوس یې پرېښودلی نه شم او هغه یې راکوي نو څه وکړم. کله چې ځوانان ماته داسې پیغامونه رالېږي که نه سړی ورته حیران شي چې د الله بندګانو دا تاسو څه کوئ، دا تاسو څه رقم کارونه شروع کړي دي، ول تاسو نه اخر څه شی جوړ شو. داسې ډېر داسې ځوانان شته دي که نه چې یو زړه یې له چا سره لګولی بس بیا زاړي ناست دي او غمجني او شپه ورځ سوچونه او که دا یې نه راکوي او که دا ارمان زما نه پوره کېږي نو زه به ځان ووژنم. نو که ته ځان ووژنې کوم داسې په دنیا کې به فرق راشي، دا ځمکه او د اسمان د هر څه په خپل ځای باندې ولاړي، هېڅ کوم تاوان به چاته ونه رسوي، په خپل ځان ته به تاوان ورسوي او بس. د الله بندګانو هغه حقیقي مینه، هغه رښتینې مینه، هغه باید انسان وکړي د دې لپاره چې د دې دروغجنو، د دې بې معنا او له دې پوچو مینو څخه انسان خلاص شي. حقیقي او رښتینې مینه هغه د هغه لوی رب سره ده چې دا ځمکې، دا اسمانونه، دا اوبه او دا ونې پیدا کړي دي. د دغه ذات سره تاسې مینه وکړئ، دغه ذات تاسې هیر کړی ده. یقینا که تاسې چېرته له دغه لوی هستي سره، له دغه لوی رب سره مینه وکړئ، والله دا هر څه به در باندې اسانه شي. دنیا کې به داسې غم نه وي چې هغه تاسو وځوروي، دنیا کې به داسې تشویش نه وي چې د هغه په اړه تاسو فکرمند شئ. هغه لوی رب موږ تاسو پیدا کړي وو، موږ تاسو ته عزت راکوي، موږ تاسو ته ژوند راکړی، موږ تاسو ته ترقي راکوي، پرمختګ راکوي، موږ تاسو حتی په خپله رضامندي باندې نازوي، موږ تاسو په جنت باندې نازوي. که چېرته یو انسان یو بنده را ولاړ شي او له هغه لوی رب سره له زړه نه مینه وکړي، زړه به آرام، مطمئن او خوشحاله شي، والله دومره به پیاوړی شي، دومره به قوي شي چې بیا به د هغه اندازه نه وي په دنیا کې. او د دې دنیا د دې دوکو، د دې دنیا د دې فریب له هر څه نه به راوځي او دا انسان به مطمئن خوشحاله وي. شپه ورځ به دا انسان نور هم د ده انرژي زیاتیږي، نور به هم دی پیاوړی کیږي. زه په خپله باندې دومره پیاوړی یم، دومره قوي یم، قسم ده لکه د تیږې غوندې، بلکې له تیږې نه هم زیات قوي یم. ولې؟ زه په خپل د ایمان له برکته قوي یم، زه د خپلې عقیدې له برکته قوي یم، زه د خپل فکر د دغه له برکته، له دغه وجې نه زه قوي یم. داسې یو شی نشته چې ما تهدید کړي په دنیا کې، داسې یو شی نشته چې ما غمجن کړي، داسې یو شی نشته چې زه هغه پورې د خپل زړه وتړم بس که دا کېږي نو بس خوشحاله به یم، او که دا نه کېږي نو ټول عمر به په غمونو کې تېروم. د رب العالمین د هغه لوی رب د الله جل جلاله مینه او محبت دی الله جل جلاله زموږ او ستاسو په زړونو کې ځای په ځای کړي. کله چې دا لوی محبت د انسان په زړه کې ځای په ځای شو، د دنیا دا عجیبه او د عارضي ژوند او په دنیا کې چې څه پیښیږي دا انسان ته بیخي عادي ساده غوندې ښکاره کیږي، او په هېڅ وخت باندې هم دا زړه دغه دنیوي کارونو پسې نه غمجن کوي. د الله بندګانو انسان څه شی ده چې ته ورپورې زړه نښلوې او ته ورته غمجن کېږي او ته ورته تشویشونه کوې او ته ورته سوچونه کوې. سبا به مړ یې د الله بنده او هېڅ به دې هم نه یې کړي د آخرت لپاره. راځئ چې خپل لوی رب راضي کړو، هم به مونږ راضي کړي په دنیا کې او هم به مو راضي کړي په آخرت کې. خو که مونږ تاسو دغه دروغجنې مینې، دغه عارضي مینې په هغه لویه مینه باندې بدلې کړو، هغه له لاسه ورکړو، والله ډېر لوی تاوان به مو کړی وي. د الله بندګانو ناروا عشقونه، ناروا محبتونه دا مه کوئ، هغه حقیقي محبت هغه وکئ د دې لپاره چې الله جل جلاله مو دا زړه روښانه کړي، دا زړه مو مطمئن کړي. هغه لوی رب په یاد ولرئ چا چې تاسې پیدا کړي، یو څوک چې تاسې ته ژوند درکړی ده، تاسې ته مال درکړی، تاسې ته صحت درکړی. هېڅ وخت کې هم ناروا مینې مه کوئ، د خپل نظر حفاظت وکئ. انشاءالله چې ژوند ستاسې ده، هم به مو مینه پوره شي. له خپلې ښځې سره مینه کول مشکل نه لري، عشق کول مشکل نه لري، خو دا چې یو انسان یو ځوان راجګېږي هغه په ناروا طریقه باندې دا کارونه کوي، نو دی په یاد ولري چې نه خوشحالي شته، نه آرامي شته او نه سکون شته. لکه څنګه چې په دې دنیا کې کړېږئ او ځورېږئ، دغه رقم به تاسو په آخرت کې هم بیا ځورېږئ او کړېږئ. نو هېڅ وخت کې هم نه د یو شي پورې خپل ژوند او زړه مه تړئ، او نه هم یو چا پورې د خپل زړه او د خپل ژوند مه تړئ، بلکې د یوازې او یوازې الله جل جلاله مد نظر ونیسئ، خوشحاله او آرامه ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله.